لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشي په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. خیبر پښتونخوا کې سلګونو کسانو د پولیسو پر یوه ماموریت حمله کړې. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیس پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. د چارسدې سیمې د پولیسو ویان د سپیجان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل دی که هرجنې ډلې چې غوښتلې تورن کس دوی ته وسپارل شي بیګا شپه د پولیسو سټیشن او شپږو نږدې پوستو ته اور واچوه. د نوموړي په وینا مترزانو د پولیسو ماموریت او وسایط وروسته له هغه لوټ کړل چې پولیسو دوی ته د تورن کس له سپارلو ډډه وکړه. ویان زیاته کړې تورن چې هویت یې نه دی پشه شوی په نشهیي موادو روږدی دی. پولیس وایي چې د قرآن کریم په سوځولو تورن اوس یو خوندي ځای ته رسول شوی دی. پرون له دې پیښې وروسته له مردان او نوښار څخه اضافي سرتیري چارسدې ته واستول شول. بل لور ته جنوبي کوریا له افغانستان سره د 32 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړی. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 32 میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان کړی. وایي دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې د دې مرستې یوه برخه به په ایران او پاکستان کې دېره افغان کډوالو ته د غذایي موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګول شي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبي کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستې ته دوام ورکړي. او بهرنیو چارو وزارت وایي 15,000 پاسپورتونه سعودي ته لیږلي. د افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقي په حکم او د کونسلي چارو د رئیس مولوي محمد شفیق خطیب په هڅو 15,000 جلده پاسپورتونه په سعودي عربستان کې د افغانستان لوی سفارت ته استول شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د بهرنیو چارو وزارت رهبري هڅه کوي چې د نړۍ په کچه د افغانانو ستونزو ته پوره رسیدګي وکړي او په کور دننه او بهر د ټولو هیوادوالو ستونزې حل کړي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.